چاته پته ولګي الله فلانی دی کې رشته دا ډیره مزیدار ده رشته چې کله وکړ له اصلاح د زنانې غوږونه نشته دی غوږونه چې کټ دي حسن او جمال شته دی غوږونه نشته دی یا دارنګې د دې مقابلې کې سوال دی ډېر ښه کس دی هر لحاظ سره ښه دی لیکن پوزه دې کټ شي ده نو داسې کس سره رشتې کولو ته څوک به تیار نشي کان کټتا یا ناک کټتا داسې کس هغه یعنی څوک داسې رشتې ته دا تیاریږي نه نو چې انسانان نه تیاریږي رب العالمین ذات ما کې حق میدان دا طرف ته بوزم دا مثالونه دي مثالونه ذهن کې کېدا ما کې د حق میدان ته لاړ شه چې حقیقي خبره استاد ذهن کې دارای شي اوس اصلي خبره ذهن ته راځي لہذا ذهن کې دغه فرش والدی ذمہدار دی یا معصوم دی هغه نیمګړی نوٹ ناخلی دارنګي غوي نه قبلې دارنګي انسانان دا رشتہ دا نه قبلې یاد ساته د عرش والا ذات چې رب العالمین دی داسې مثبت څنګه قبول کی چې سره وګونه نشته هغه سره لیکي نشته داسې مز چا کټشه مز دی داسې مز الله تعالی هغه څنګه قبول کیږي دا وای داسې مزونه څنګه دي نو داسې مزونه ډېر انسانان داسې دي چې بده کې مبتلا دي هغه مزونه کوي لیکن مز صحیح انداز سره نه اختیاري بیاغه بعض رکن ادا کوي بعض رکن دا نه ادا کوي خاص طور سره قومشلا جلسشلا دیکھ تماشے کا و بعض امام تماشا کا بعض قاری سے تماشا کا بعض یو نیک سړی چې بالکل تازه جنت نه راغلی بیاغه تماشا کا نموز دغه شان نه کوي چې قومه او جلسه زیات خلک دا نه کوي زیات خلک یعنی ټیم خپلوم ضایع خپل کار چې کوم دی هغه پرې خو د جمعات تر هغه یا کور کې ولاړ دی لیکن قومه دغورا جلسی دغورا دې دوه کې ډېر خلک بلکې مبتلا دي ډېر مبتلا دي نو دا مزدا سره چې هغه کټشه مزدیغه کټشه لہذا داسې مزدا صحیح کیږي نه مزدا ټول د اول نو اخر اخره پوری چې هغه مکمل انداز سره هغه پوروي پای کې سکمواله وغیرہ دانی ویغه کای کې صحیح سکټ وا نو داسې مزدا نه کیږي اوس حدیث دا واقع دا اوس مطلب دا چې پوښي لگا 1 + 1 برابر ہے 2 انا ابي هريره صاحب دي ان رجلا يوسره دخل المسجد جمعه تراغه يوسره خدا شي جمعه تراغه باسره چې کوم دی هغه چرته خدا شي جمعه تراغه ورسول الله صلى الله عليه وسلم دی الله پیغمبر جمعه کې جالس الناس تو جمعه کې ناسوغه فی ناحیه المسجد د جماعت په یو حصہ کې فصلا دغراتن کې کسوکل راغه مسکی زرزر مدیو کو ثم جاء بیاره فسلم السلام کو علیه پیغمبر علیہ السلام منی جماعت ته جرالی چا باندې سلام وای کنه وای دې حدیث ته ګوره اوس خاطه ته پته ولګیږي چې جماعت کې سلام ویل شته یا نشته رېغه ثم جاء بیادغه کسراره فسلم السلام علیه پیغمبر علیہ السلام منی فقال پیغمبر علیہ السلام وی له دتا سوی وعلیک السلام تامنی دی سلام وی وعلیکم السلام ویغا بیا ورته سوی ارجع واپس سلام نورستو واپس نو جمعات تا تجرالی سلام کوي یا نه کوي نو دا یعنی بعض دغه کې دا راځي چې سلام کول نشته بعض وخت کې سلام کول نشته دا جدا جدا موقع دی نو دا هم بيخي دا نشته چې سلام کول نشته او دا هم چې بعض وخت کې سلام دا یو طریقې دی دا وځه تاسو ته بیان کوي ما چې کومه موقع ده چې کې سلام کول نشته کم موقع دی وخت پیغمبر علیه السلام یوازې دی لہذا حضور علیه السلام ته سلام وکړه حضور علیه السلام وعلیکم السلام او بیا ورته وی ارجع واپس اے مجھون کیا واپس فصلی مذکا
فإنك لم تصلي تا مزنده کړي کم کسان چې یعنی زر مسکی دیاغو علاج په دې حدیث باندې خیغه فرجع دا کش واپس لاړ وصلى بیا نه دیو تړ مجو کو ثم بیارا ری فسلم سلام کو فقال وعليك السلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وعلیکم السلام دنه دا معلومه شله چې دانه چې دا یو کس ته یو ځل سلام وکړ بیا باندې کوي کته یو ورځ کې سو ځل یو کس ته سلام کوي او میز کې دا سلام وکړ میز کې لغونه شی راغی لکه ستن راغله یا دیوال راغی او دغه کس ته بیا ولې بیا وای السلام علیکم دې کې باندې نشته اوس وګوره سړی بیا سلام کوي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعلیک السلام تاب دې سلام وی او بیا ورته د الفاظ وی ارجع فصلی فإنک لم تصلی لار شمذکا تا مزنده کړي فقال فی الثالثه تقریبا دریم ځل باندې دی لاړ او فی الذی بعدها د درې ځله یا دریم ځل نه بعد دا کس چې کوم دی بیا راغی وی علمنی ما د تعلیم راکا ما تو خیا یا رسول الله ای د الله پیغمبره چې مسلمان او کما یعنی درې ځله پیغمبر اسلام والسلام ورته وی چې تا خپل موزه هغه بیا وکړه فقال جل پیغمبر فرمایل اذا قمت کله چې دوریږي الى الصلاه منزدا ثانیت دای چې موزه کوا واسبغ الوضوء صحیح طریقې سره عدس یوګه باسره کې عدس کې نیمه عدسي او نیمه غنیغه نو صحیح طریقې سره مکمل عدس وګه ثم استقبل القبلة بیا قبله طرف د مخ کا فکبر تکبیر ویا تکبیر الله اکبر نوم دی ثم اقرا بیا قرات للا بما تيسر ما کا چکم دا آسان وی کم سورۃ تعالی خراجی اقا ویا من القران د قراننا ثم اركع بیا رکوع کا حتا تطمئن تر دې پورې چې مطمئن شي راکعان رکوع کوونکی رکوع ته خطا کدشي بالکل برابر شي صحیح انداز سره رکوع کا ثم ارفع بیا سروچت کا حتا تر دې پورې تستوي چې برابر شي قائما بولاړه رکوع کې دا څګوره چې کله ډېر کسان نیکان خلک ها چې کوم سمجدار خلک دي عام خلکو خو باس مګوا عام کسان خو غرق دي عام کسان غرق دي زنانه دي کناری نه دي غرق دي هغه د بد نه دي چې کوم سمجدار دي نو چې رکوع کوي نو رکوع نه لغونی چې سر اوچتږي او دغه نه چې شیطان خاخه اړم کې جدا سر ول سیده کډ بوزيغه قومت په ځای پاتې شيغه او قومت چې دا واجب ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بیا ودرېګا حتا تستوي قائما تر دې پورې چې ته ودرېږي نو قاری راکټ چې هغه سم تماشي خپورته کیږي را لګیږي پورته اړو پته بیا هم لګیږي د رکوع د قومي او د جلسې د دې پدن لګیږي او دغه شان له مزګزار چې ډیر دغه شان لاسي دي داغه د راکټ نه تیز روان وي ته به دوه رکعات کوي هغه بل لس رکعات مسکړي نو هغه کې ونه رکوع وي نه قیامي صحیح انداز سره بنوي ښه نو خیر صحیح طریقې سره ودیږي ثم جد بیا سیدو کا حتا تطمئن تر دې پورې چې ته مطمئن شې ساجدن سجده کوونکې ثم ارجع بیا واپس حتا تطمئن جالسا صحیح طریقې سره کینا چې دې ته جلسه ویل کېږي دو سیدو مېز کې دا ناستا دې ته وی جلسه دا واجب ده ثم جد بیا سیدو کا حتا تطمئن تر دې پورې چې ته مطمئن شې ساجدن سجده کوونکې ثم ارفع بیا اوچت کا سر حتا تر دې پورې تطمئن جالسا چې تکینی وفي روایت ثم ارفع حتا تستوي قائما بیا د اوچت شا تر دې پورې چې خودريږي دا چې انداز سره مکمل ټول مد پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته او خو چې ټول مزبا دا چې انداز سره کوي دنه دا معلومه شله چې مسلمان لدا پکار دي چې دې صحیح انداز سره مکمل دیغه قیام دیغه رکوع قوما او جلسه مکمل صحیح طریقې سره دا ټول ادا کوي اور پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د الفاظ رجلوي نو کدا ټول حدیث تعالی نه یادېږي
نو د دې حدیث چې کوم مرکزی الفاظ دي دا ذهن کې کېداغه هغه الفاظ سری ارجع فصلی وانک لم تصلی معنی دا راځي لاړ شه موږ کا تا موږ دان دی کړي نو حضور علیه السلام هغه ټول موږ دا ټوله طریقه دا ورته خود راغه نو دینه دا معلومه شله چې جامخ کې یو سړی موږ کوي او موږ هغه زر زر کوي نو دا پکارداري چې هغه دا هغه موږ صحیح کی او دارنګ هغه دا ویناو کی دا د ذمہواری ده هغه خپل طریقې سره تیز روان نه مسکی ښا لیکن هغه غرقیږي مزي نه کیږي ښا مزي نه کیږي لہذا تیم ځای کیږي نو بل سمجھدار کس لا پکارداري هغه دل پوجي دل سوق پانسی کینا او نه دی وینا منی د سخر چر دي هغه د خطرې کې سره دا پوجي چې دی خپل مز هغه صحیح انداز سره وکي دارنګي کورونه چې هم د دې وینا دا پکار دا او کله کله خپل پکور کې یا جمعات کې عملی پریکټس مشران لپاره دا پکار دی مثلا مالکی امام دې پریکټس پکار دی یا ټول مقتدیان هغه وګوري امیر صاحب دې هغه دا انداز سره مسکی ټول ماموران چې کوم دې هغه صحیح انداز سره موږي اور بعض وخت کې پیر صاحب لپاره داری چې هغه مزدا انداز سره کوي څومره مریدان دي چاغو ته الله خو موږ ورته نه کوي موږ صحیح طریقې سره نه کوي خاوستر کې پټي کوي الله وایغه ذکر کوایغه خبره ده خو دې غاڼه سم مسله ورته هم خودل پکار دی سم مسله دا ورته هم خودل پکار دی لوی پیر دې حکیم الامت دې مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه دا خو دې یو مرید راغی او وی چې زستا خو دراله مسلمان ماشوم دیغه ته څنګه راغلی ریل گاډي کې دا ماشوم دا سره دې څنګه ما سره راغی عمر ایسو دے عمر چکم دے 42 کالا دے کن مخکاری دے 200 کالو آیا کرایه دا ورکڑ دا کنا نا کرایه دا ورکڑی ویزدستی دا زادا اتروی چتا تسبیحات دی سویلی تا دا چما اللہو خولے اگا تا سویلی خوا نا دی دا بوس ورده نکی خوا خود مسئلہ ورده خی چی آیا حلال طریقہ لی اختیار کرده حرام اختیار کرده آگی من عرصت دی واپس اخلی خوا چیتا دی مریدائی قابل دا نہیں خوا دا دی قابل دا نہیں ولی چې تا چلو کا برا اسلامی مسله دارا چې کله 42 کالو کې داخل شي نو بیا د معصوم مکمل انداز سره بیا کرای دا به ورکای دا کرای نیمه ورکړه نو دا چلو کا نو مسله ورته خودل بکا دیغه نو لہذا مول سړی کوي چې هغه په مسائلو باندې پوښي قومه دا واجب ده قومه څه دوی ثانیه زیاده غلطي قومه جلسه کیږي نورم کیږي خدای کې زیاده غلطي دغه دی دا واجب ده سمع الله لمن حمدا دلته بخه اطمینان سره ودرېږي بیا دارنګي دوسې دو بمیز کې جاري د جلسه وي خې اطمینان سره وکینی چې دې برابر شي غا صحیح طریقې سره دی کینی برابر شي دې ته وي جلسه نو دا طریقه دا پیغمبر علیه السلام ته د حدیث په ذریعہ باندې دا خودلا امت لپاره دا پکار دي چې دا عزتګي سمجھدار کسان پکار دي دارنګي کله د ملک صدر لپاره دا پکاري چې دا طریقې سره هغه موضوع کی او پورا خلک چې کوم دی هغه وګوري غا چې صدر پاکستان دا مسکی اته ټولو ګورغه دي طریقې سره او حضور علیه السلام دارک هغه تا لاول ځلبني پیغمبر علیه السلام هغه تا ولی ونخول درې ځله دا عمل ولی وشو نو د دې جواب علماي کرام فرمایي چې د دې وجنه دی چې حضور علیه السلام لاول ځل باندې هغه د طریقو نه خودله بیا هغه وجه دا و چې کېدې شي دنا یعنی غلطۍ دی وجنه یا غفلت دی وجنه یعنی دا مزر زر کړ دې نو ځکه هغه ته وی کېدې شي دیم ځل باندې دی غافل نه او نه دلې شي نو لہذا مز دې صحیح انداز سره دی ادا کی لیکن پته ولګی الله چې دا یعنی غلطۍ دی وجنه یا دی یری وجنه نه و بلکې قصدن دا عمل اختیارو قصدن دا عمل دا اختیارو نو پیغمبر علیہ السلام ته پته ولګی الله دارنګه بار بار چې کله غلطی کیږي بار بار چې سړی ټکر خوري دا غي نه رستو چاته تم مسلو خینو دا زین کی بیا کینی دا سکینی چې ټول عمر چې کوم دی دا ولا نهریږي دا بار بار غلطی وکړه او د بار بار د غلطۍ نه رستو حضور علیہ السلام هغه سمجھاو کړه بار بار غلطۍ دی وجنا یعنی هغه دا درېمه خبره دا معلومیږي چې هغه په لږ کې غرور او تکبر هغه تا یعنی هغه خپل غلطي نه منله دا نه وی چې ما ته موضوع خیا بیا ځیا کانداز سره مونږ کې یو څومره جایلان نشيږي
ته ورته موږ صحیح طریقې سره هغه زما مسکیږي دې ته وایي جاهل ښه نو دا خپل طرف نه ورته وښیه نور هغه د خپل جهالت اختیاري پورته کېږي رالګي دی ښه لیکن ته چې کوم دی هغه ته دا طریقه دا ورته وښیه او که بعض وخت ستا جسماني طاقت وي نو دغه د سټ نه ونیسه او داسې یو څو روپۍ والا کته بره ورکړه څو روپۍ والا ورکړه چې داسې انداز سره چې ته مونځ کوې دا مونځ کړي نو د هغې دا سزا دغه دا سزا ده که چا طاقت داسې وي نو دا طریقه دا اختیار کړي نور ښه طریقې سره په کل پکار دي مسلمان لپاره نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مکمل انداز سره دا کس پوه کړ نن موږ مسلمانانو لپاره پکار دي چې نن که تاسو ورځ شپې کې جمعات کې ګورئ څه دی کې څوک مونځ کوي تاسو تماشه کوئ زیات خلک به دې کې مبتلا دی زیات خلک قوما او جلسه هغه که پوه خلک دی که ناپوه دي په دې کې مبتلا دي نو لہذا بل مسلمان ستا مخکې داسې عمل اختیار کړي نو ته که هغه تا نه سمجداره کس وي ته دا مه وایې چې دا سړی پوه دی زه به دې پوه کس ته دې عالم ته قاري صاحب ته یعنې مزګزار ته زه به څنګه ویمه نه ته به ورته وایي که ته ونه وایي نو ستا په ذمه باندې چې کوم دی دا پاتې شي هغه ته به نه لګي شا ته بل کس ته د غلطۍ پته لګي یا مونځ دی یو سړی دی شا ته لمونځ کې دواړه اخلي اوچتېږي نو هغه ته دا پته نشته دی لیکن شا ته ته سامنے چې کوم دی دا ګوري نو لہذا دا ذهن کې خودل پکار دی مسلمان لپاره دی چې مونځ صحیح طریقې سره چې هغه نیمګړی نه وي مکمل انداز سره مونځ وي الف نه واخله یې پورې ټوله طریقه د الله پیغمبر وښودله نو موږ له هم دا زده کول پکار دي او نور مسلمانانو ته ښودل پکار دي چې زموږ کړاو زموږ راتلل او زموږ آموز هغه په ځای باندې شي او د هغې څه ثمره چې کوم دی دا موږ ته میلاو شي الله تعالی دې موږ له پوهې کېدلو عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نن درې مړي شي دی هغه لپاره دعا وکړئ چې الله پاک دی ولا مغفرت نصیب کی الله پاک دی هغه درجات اوچت کی او نور چې څومره پسماندگان دي هغه الله تعالی صبر جمیل توفیق نصیب کی